په دې تیر هفته کې د ایران په بارډر باندې تقریبا 300 افغانیان چې کوم افغانستان سره تعلق وو د پاکستان سره چې کوم بارډر لګیدل د ایران هغه ایران ته وړېدل د الته نه د ایران فوجیانو فایرنګ کړی دی 300 کسانو او په 300 کې تقریبا 260 کسان چې کوم دي نو هغه په هغې کې ویشتي دي هغه مړه شوي دي نو په هغې کې د یو کور 15 کسان چې وو هغه هم پکې وفات شوي وو اوس دغه کسان ولې تلل ایران ته دا د دې وجې تلل چې زمونږ دا زندګي چې دا به ښه شي مونږ به ایران ته لاړ شو یا به په ایران کې کار کوو که ایران نه د ایران په لاره باندې به مونږ یورپ ته لاړ شو او چې کله مونږ یورپ ته ورسو نو هلته کې به بیا مونږ پیسې ګټو او مونږ به بیا د هلته نه خپل کور والا دپاره پیسې رالیږو او دې سره به زمونږ دا زندګي چې کومه ده نو دا به ډېره زیاته ښایسته شي او ښه به شي مخامخ هغې ته په هغې کې پیدا ښکارېده او دا هم لکه د ایران په زړه کې چې کوم دی نو د مسلمانانو سره پاکستانیانو سره افغانستانیانو سره چونکې هغې کې اکثریت شیعه دي نو دوی سره په زړه کې هغه دغه بغض هم ښکاره کوي چې د دوی په زړه کې د مسلمانانو سره څومره بغض دی حالانکه داسې خو یو ځای هم دي داسې سټریټ فایرنګ چې کوي ته چې په سړي باندې نیغ په نیغه فایرنګ کوي دا خو په جنګ کې کېږي او داسې جنګ خو نه و هغې بارډر کراس کو نو تاسو سره خو به وسایل دي که نه هغه ګرفتارول هم شي نو په 300 کسانو باندې هغې فایرنګ کړی دی او په 300 کې کم از کم 260 چې وو څه کم او بیش دا هغه په هغه وخت سره پکې مړه شوي نو په هغې کې د یو کور 15 کسان بعضې ټایم به تاسو ته په یو څیز کې مخامخ خپله پیدا ښکاري خو هغه به ستاسو دا نقصان سبب ورې ګرځي ځکه چې خیر او شر چې کوم دی دا د الله په لاس کې دی الله چې کوم ځای کې د خیر فیصله کړي اکه ځای کې به هغه ته خیر میلاویږي او کوم ځای کې چې الله د چا د شر فیصله کړي هغه ځای کې به د هغه خامخا شر وي